ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د بالغ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان بشیر بشردوست د هیواد د کرنې وزارت پلاوي بلخ ولایت ته په یو لړ سفر کې د دې ولایت له یو شمېر چارواکو سره ولیدل. په دې لیدنه کې دواړو خواو په اړوندو موضوعاتو بحث او خبرې وکړې. نور جزئیات د عبدالرحمن عاطف په راپور کې. د کرنې وزارت د عشر او زکات او د عوایدو محاسبې رئیس مخدوم خاموش عبدالهادي هدایت له خپلو 3 تنو همکارانو سره بلخ ولایت ته سفر وکړ. دغه پلاوي د بلخ له مرستیال والي مولوي نورالهادي ابو ادریس سره په ولایت مقام کې وکتل او د عشر او زکات د راټولولو بهیر او د سیمه ییزو مسؤلینو د همکارۍ په اړه له یو بل سره خبرې وکړې. په دې لیدنه کې مخدوم خاموش عبدالهادي هدایت د عشر او زکات د راټولولو د بهیر د ښه والي او د اړوندې ادارې او د بلخ ولایت مقام ترمنځ د همکارۍ د پراخېدو په اړه بحث وکړ. دغه راز د بلخ مرستیال والي مولوي نورالهادي ابو ادریس هم د اړوندو برخو په اړه د هررخیزه همکارۍ ډاډ ورکړ. د دوشنبې شپې د زورورې زلزلې یو شمېر ټاپیان چې د مهال د بلخ حوزوي روغتون کې بستر دي له ملي او نړیوالو بنسټونو د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. د دوشنبې شپې د زورور زلزلې یو شمېر ټاپیان چې د مهال د بلخ حوزوي روغتون کې بستر دي له ملي او نړیوالو بنسټونو د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. له بلې خوا د بلخ ولایت د عامې روغتیا چارواکي د ډیریو ټاپیانو روغتیایي حالت د قناعت وړ او د ښه کېدو په حال کې بولي. د مزار شریف ښار اوسیدونکی محمد ابراهیم چې د زلزلې له امله ټپي شوی وایي چې کورنۍ په سخت حالت کې ژوند کوي او بیړنیو روغتیایي خدماتو او سرپناه ته اړتیا لري. ما از مؤسسات دیگه نمی خواهش ما است اون همون خانه‌های ما که حال چپه شده فعلا همون خانه‌ای که ما جور کرده بودیم سر قرض جور کرده بودیم میتونه که بیا ببینه سایه را ببینه منطقه را ببینه که نه ما می خواهش ما است که بیا اگه همون خانه رو پس برای ما ترمیم میکنه جور میکنه. این همی خواهش ما از مؤسسه از همی دولت داره. په همدې حال کې د یادې پیښې یو بل زیانمن عبدالستار وایي چې دوی د مسؤلو ادارو له عاجلو مرستو او اړخیز پاملرنې ته سترګې په لاره دي تر څو وکولی شي بیرته عادي ژوند ته راوګرځي. د مؤسسات څخه زموږ دا غوښتنه چې موږ سره همکاري وکړي مریضانو په د صحت په بخش کې چې دی دا خو آینده لري او بل دا پښه چې د پښه ډېره مهمه اعضا ده په بدن کې دا باید همکاري وکړي توجه وکړي چې په ښه ډول دی جور سی. از مسئولین امیره میخواهیم در مریضا کمی نظر جدیشان باشه. کسایی که در اثر زلزله زخمی شدن خیلی در اینا نظر جدیشان باشه و سامانایی که مثلا کار دارن سخت کار دارن اگر کسایی که ارتوپدی مشکل استخوان دارن سخت کار دارن هر چیز کار دارن امینا رو که براشون از همینجا رایگان باشه خیلی مفید تمام میشه. په همدې حال کې کمال الدین زادران د بلخ ولایت د عامې روغتیا وایان د ډیریو ټاپیانو روغتیایي حالت د قناعت وړ او د ښه کېدو په حال کې دي. د هغه په وینا روغتیایي ټیمونه په دوامداره توګه د ټاپیانو د درملنې چارې پر مخ بیایي او د هغوی د درملنې لپاره ټول اړین امکانات برابر شوي دي. دلته چې کم ناروغان یو څه بیروبار زیات و ناروغان ټاپیان زیات راتلل نو دلته خدمات ورته په رایګان ډول سمدلاسه پیل شول او هغه صحیح چلته زیانمن شوي او کورونه ویجاړ شوي و. بعضې هېوادوال کورونو لاندې روغتیایي ټیمونه هم واستول هغوی ته یې په خپلو کورونو کې بیړني خدمات وړاندې کړل او نور په امبولانسو کې حوزوي روغتون ته راوړل. نو موږ د هغوی لپاره څه خدمات چې په روغتون کې هغوی ورته په رایګان ډول سمدلاسه پیل شول او په کوم څه چې موږ په روغتون کې نه درلودل هغه په خصوصي روغتونونو کې لکه MRI دا په داسې حال کې ده چې وروستۍ زلزله د مرګ ژوبلې ترڅنګ په ښار او د بلخ ولایت په ځینو ولسوالیو کې مالي تاوانونه او د استوګنې کورونو د ویجاړتیا سبب شوي. په بلخ پوهنتون کې یو علمي او دینی سیمینار ترسره شو. دغه سیمینار د بلخ پوهنتون د دعوت او ارشاد ریاست په نوښت د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي زده کړیالانو لپاره وړاندې سو. نور جزئیات د عبدالرحمن عاطف په راپور کې.
پوهنتون د سیاسي علومو پوهنځي محصلینو ته د ګوندونو پیژندنه او د هغوی زیانونو تر عنوان لاندې یو سیمینار جوړ شو. دغه سیمینار پر مهال د بلخ ولایت د علماو شورا مالی مرستیال شیخ محبوب الحق مخدوم زاده د ګوندونو د ماهیت، اهمیت او د غرض د زیانونو په اړه محصلینو ته هر اړخیزه معلومات وړاندې کړل او د یادې موضوع په اړه مفصل علمي او دینی بحث وکړ. همدارنګه د بلخ ولایت د علماو شورا مالی مرستیال د سیمینار د عنوان په اړه هم خبرې وکړې او له ګډونوالو څخه وغوښتل چې په اسلام منګولې ټینګې کړي او د اسلامي سیاستونو څخه ځانونه خبر وساتي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل وخت تر ټولو ستر او هوښیار سیاستمدار و. نوموړي همدارنګه ګډونوالو ته وویل چې د ډلو او ګوندونو جوړول د ټولنې د نفاق او ویش لامل ګرځي او دا کار د اسلام او ټولنې دواړو لپاره تاواني دی. د بالخ ملي راډیو قدرمن اوریدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا ملا پامان او تاسو ته ښې چارې. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور.